سلامونه د نن خبره نننی بحث ستړي مشي ولسمشر محمد اشرف غني ویلي داسې هیڅ یوه هوکړه ورته د منلو نه ده چې په هغه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر هویت او ملي واک معامله شوې اوسي. بل ورته د افغان سولې لپاره د امریکا د استازي زلمي خلیلزاد او طالب پلاوي د سولې د اتم پایلو افغان حکومت هرکلی کړی دی. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو له پیل سره مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بللي او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي ویلي حکومت ته هر هغه مذاکرات مهم دي چې په پایله کې جګړه پای ته ورسیږي. په قطر کې د اتم پړاو خبرو وروسته زلمی خلیلزاد هم امریکا ته ستون شوی د خپلو مشرانو سره د خبرو سلا مشورو لپاره او طالب پلاوي هم له طالبانو سره د سلا مشورو لپاره تللی. د نن خبره په ننني بحث کې پر همدې غږیږو په بحث کې راسره دغه دوه ښاغلي مېلمانه دي. د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی حاکم مشفق صاحب او د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی ذبیح الله زمری صاحب. زه شکر الله پاڅون یم. تاسو دواړو ښاغلو ته ستړي مه شئ. پخیر راغلی. ښاغلی مشفق صاحب، که موږ د ولسمشر خبرې شنو څه ډول یوه اندېښنه موجوده ده؟ د ولسمشر له خبرو څه ډول برداشت کیدای شي پر افغان امنیتي ځواکونو هېڅ ډول معامله ورته د منلو نه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې پاڅون صاحب تاسو ته، قدرمن وکیل صاحب ته او د انعکاس تلویزیون ټولو تخنیکي همکارانو او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات او د دې ترڅنګ د تېر شوي لوی اختر مبارکي هم وایم. د د جناب رئیس جمهور د اظهاراتو مطابق که موږ په دې باندې یو شرح او یو تفصیل وکړو، لومړی دا خبره چې د له فوج سره په ناسته کې کوي، زه فکر کوم دا یو تشویقي جنبه لري. دې لپاره چې د هیواد پولیس او فوج ښه تشویق شي. هره خبره چې کېږي یوه انګېزه لري. د ولسمشر د دې خبرې انګېزه به څه اوسي؟ طبیعي خبره ده چې په مذاکراتو کې به د دې خبرې ذکر شوی وي چې راځئ په فوج او پولیسو کې اصلاحات رامنځته کېدلی شي. خو زه چې تر کوم حده تحلیل کوم د رئیس جمهور د خبرو نه په استنباط سره هغې غوښتل چې د مملکت پولیس او فوج تشویق شي او واقعا تشویق ته ضرورت لري. زه په دې اند یم چې طالبان هم د دې هیواد خلک دي او که پخواني مذاکراتو ته موږ لاړ شو، د طالبانو یو پلاوی چې د افغانستان له حکومت سره په چین کې خبرې کړې وي او بیا په فرانسه کې خبرې کړې وي، هغوی ویلي چې که خارجیان له هیواد نه وځي زموږ فوج دی او زموږ پولیس دی. زه فکر کوم که چېرته یادوریم شوي وي په دې خبره کې، نو دا له دې معنی چې رئیس جمهور دې خبرې ته فکر شته چې په راتلونکي مذاکراتو کې چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ شروع کېږي، شاید په دې ورسره منښته ونه کړي او شاید د دې خبرې مخالفت هم وکړي. زه متیقن یم چې طالبان د دې هیواد خلک دي او دا فوج او دا پولیس ورته د منلو وړ دي. زه فکر کوم چې په پوځ کې د اصلاحاتو خبره کېږي، څه ډول اصلاحات؟ شاید هغه اصلاحات رامنځته شي چې هغه کې مثلا غیر مسلکي خلک پکې له پخوا نه ځای په ځای شوي وي او هغه غیر مسلکي خلک چې فوج ته د دې په عوض چې ګټه ورسي تاوانونه یې رسولي دي، نو دې لپاره چې یو اعزازي وظیفه هغوی لپاره یو امتیاز ورته قایل شوي چې شاید دغه خلک په مرور د وخت سره له فوج نه ووځي او یو هغه خلک چې مثلا څه خطرات په وجود کې موجود اوسي یا څه مشکلات په وجود کې موجود وي، شاید هغه شناسایي شي او په مرور د وخت سره د فوج نه وړاندې په لومړی دویم او دریم او په اوایلو کې چې د مذاکراتو خبره رامخته شوه یا مذاکرات وشول، یوه خبره دا راپورته شوې چې طالبان هم جنګیالي دي، یو ګډه مدغم اردو به رامنځته کېږي. په اوایلو کې دا خبرې د طالبانو د استازي له خولې خپرې شوې، له سخت غبرګون سره مخ شوې. یعنې که اوس موږ خبره کوو هماغه د مدغم اردو خبره اوس هم د دوی په غوږ کې شته یا زیات احتمال دی ولري چې په فوج کې د طالبانو زیات خلک وانه خستل شي. ځکه فوج چې دی هغه ته ضرورت لري، نظم ته ضرورت لري او طالبان یقینا د جنگ په ساحه کې به ډېره ښه تجربه لري. خو هغه جنگ چې ګوریلایي جنگ دی او چریکي جنگ دی په هغوی کې به یقینا تجربه لري. خو فوج بیا منظم فوج چې هغه د یو هیواد په سطحه باندې فوجي، زه فکر کوم په هغې کې به بیا د طالبانو نه په فوج کې او نه په پولیسو کې خلک واخلي، بلکې د دولت نور ارګانونه، نورې ادارې چې هغه ډېر لوی لوی صلاحیتونه پکې دي او د دې په عوض فوج یو ساقه او یو تکلیف آوره پولیس هم چنان، نو زه فکر کوم چې هغه خلک به د دولت په نورو چارو کې مصروف شي، مثلا وزیر بشي، والی بشي، رئیسان بشي او د دولت په نورو ادارو کې به
په وظیفو باندې که طالبان وایي چې زه هم په جنگي ډله کې د سرې قطعې په نامه باندې او د خړې قطعې په نامه باندې او بېلابېلې ډلې لرم، دا ډلې به څه کوم؟ دا ډلې د دې وړ نه دي چې په اردو کې ځای پر شي. پاسون صاحب یو احتمال شته چې هغه خلک چې هغوی نظامي خلک دي او غواړي چې په نظامي برخه کې پاتې شي او د دې امتیاز نه برخوردار شي، نو فکر کوم په فوج خپله اصول او مقررات لري، هغوی اکاډمیانې لري. مثلا هر هغه څوک چې د دې وړتیا ولري کېدلی شي چې منظم چوکاټ ته لاړ شي. هغوی دا اوس تاسو ګورئ په د زړور زاهد په نوم موږ تاسو اکاډمي لرو په ننګرهار کې، مثلا په کابل کې شته، په هرات کې شته. کېدلی شي همدغسې د فوج پوهنتونونه شته دی، همداسې اکاډمیان شته دی. کېدلی شي هغه خلک چې ډېر ذوق ولري او غواړي چې فوج او پولیسو کې پاتې شي، د منظم د اصولو د مخې فوج ته تللی شي او په هغې کې وظیفه اجرا کولی شي. تر کورنیو جګړو وړاندې افغانستان په سیمه کې یوه مقتدره اردو لرله. اوس چې اویمه لسیمه رامنځته شوه، اویمه لسیزې کې په هغه مهال باندې چې کورنۍ جګړې رامنځته شو، مجاهدین واک ته ورسېده، بالاخره د افغانستان پوځ ټوټه ټوټه شو. ولسمشر چې کله پوځ ته خبرې کوي، یوه خبره پکې دا هم کوي چې نه غواړي چې د ډاکټر نجیب د حکومت د اردو په سرنوشت زموږ اوسنۍ اردو اخته شي. دا به هېڅکله دا فرصت چاته ورنه کړي. تاسو وګورئ که موږ د فوج د افغانستان فوج ته یو دقیقه کتنه وکړو، زه فکر کوم چې فوج د مجاهدینو په وخت کې نه دی ختم شوی. که دا لږ په جرأت او په دغه سره ووایو، مخکې له دې نه چې مجاهدین راشي، نجیب خپل فوج په ملیشه بدل کړو. هغه اقتدار چې مثلا دوستم ملیشې ته ورکول شو، هغه اقتدار چې د جبار قهرمان ملیشې ته ورکول شو، هغه رول چې د عصمت مسلم ملیشې ته ورکول شو، همچنان په نورو ولایاتو کې موږ بارز خل اوس لرو چې په سیاست کې مطرح دي. رسول پهلوان هلته مثلا هغې څنګ کې یو بل جنرال طالبانو سره چې مقابله راغله، جنرال مالک، نو فوج په هغه وخت کې متلاشي شوی و. بالکل فوج خپل حیثیت له لاسه ورکړی و، قرارګاه نه وه. په هغه قرارګاه کې چې فوج پروت و، په هغې کې ملیشه پرته وه. په هغه فرقو کې چې فوج پروت و، په هغې کې بیا ملیشې پرتې. دا یو سیمه ییز خو بانفوذه خلکو یو ډول حکومت تقویه نه کړل او منظمه اردو موجوده نه وه، منظم تشکیل موجود نه و، منظمه هوایي او ځمکنۍ قوه موجوده نه وه. افغانستان یو منظمه اردو لرله په سیمه کې چې د سیمې هېوادونه ترېنه ډارېدل. اما کله چې د مجاهدینو واکمني راځي، له هغې وروسته کورجنګي راځي او بالاخره پوځ هم ټوټه ټوټه شو، نه د اردو پاتې شوه، نه د ټانک پاتې شو، نه تیاره پاتې شوه. ستا ټانکونه څه شوه؟ ستا تیاره څه شوه؟ موږ به له دې نه کلم دفاع ونه کړو چې افغانستان د پوځي وسایل او وسایط غلا شوي دي، خرڅ شوي دي، په دې کې شک نشته. پاتې شو دا خبره چې د فوج حیثیت په خپله ډاکټر نجیب الله له منځه وړی. فوج چې دی یو منظم او یو بانظمه اداره ده چې له وزارت دفاع نه تر یو عسکره پورې په نظم باندې هغه چلیږي. کله چې ډاکټر نجیب الله د امنیتي لحاظ باندې ورخطا شو، هغې د دې په چې په فوج اعتماد وکړي، په محلي ملیشو باندې اعتماد وکړه، نو عملته د فوج سرنوشت له ګډوډۍ سره مخامخ شو. بیا چې کله مجاهدین راځي، نو هلته په عسکري قشلو کې یو عسکر پاتې نه و، هلته ملیشې ځای نیولی و. نو له دې وجې نه بیا مجاهدینو چې کوم په مجاهدینو کې ځینې خاص مجاهدین چې هغه موږ د خیانت نه دفاع نه کوو، هغوی ټانک اره کړی دی، هغې موټر خرڅ کړی دی، هغه افتخارات چې افغان ملت لرل چې د کندوز د شیرخان بدر نه تر تورخمه پورې راتله او دا ټانکونه نن پراته وي، زموږ اولادونه به اوس په موږ باندې افتخار کولی. اوس موږ د هغه ټانکونو غلیو، موږ د هغه ټانکونو او موټرو غلیو، موږ د هغه شتمنیو او نظامي شتمنیو غلیو چې اوس په موږ باندې زموږ ملت اعتماد او باور نه کوي. خو که راشو مشخص د فوج د متلاشي کېدو په اړه باندې، نو زما دا پوره یقین دی او د لپاره دلایل هم لرم چې فوج نجیب چې د فوج حیثیت له منځه ویوړ. تشکر. که ولسمشر اوسنی حالت له ډاکټر نجیب الله د حکومت د وخت سره یو ډول په اندېښنه کې تشبیه کوي، نو هدف څه دی؟ کومه ویره دلته موجوده ده؟ دا باید باشي. پاسون صاحب څه تفاوتونه موجود دي؟ بله، هغه تفاوتونه دا دي چې ورته والی باید څه وي. مثلا اوسني د هغه سره ډېر ورته ورته کوي چې کله ډاکټر نجیب الله سقوط کوي، افغانستان کې روسان نشته. کله چې مجاهدین راځي، امریکایان یا نور نړۍ چې د مجاهدینو تر شا ولاړه وه، هغه نشته. یو افغانستان یو بې سرپوښه دیګ مثال په هغه وخت کې لرو. اوس تفاوت دا دی چې دا چې فیصله په حق ده که ناحقه ده، هغه اړخ موږ نه څېړو.
دلته بین المللي قواوې شته، بین المللي قواوې شته او دلته ډېرې خودسرۍ مهار شوي دي. بله زه یقین لرم چې اوس کله د طالبانو توافق له مخې وځي که نه به وځي، دوی به نه وځي او دوی به زما د معلوماتو تر مخې دوی د 9 اډو په عوض باندې به 4 اډې د افغانستان په مختلفو برخو کې وي. په سیاسي لحاظ باندې به امریکا حضور لري، نور نړۍ به حضور لري او په نظامی لحاظ باندې به خپل موجودیت ته خاتمه ورکوي. په جنگ کې به مطرح نه صرف یو کومکی او د مشاور په حد کې به دلته وي او که نه وي تاسو به بیا وګورئ چې افغانستان کې بیا یو بل حالت رامنځته کیږي، ځکه دلته د بینالمللي ټولنې موجودیت شرط دی. دغه باید نه طالبان دا تکرار کړي او نه دولت دا تکرار کړي چې یو ځلې بیا د مجاهدینو موقت حکومت راځي او که اوس موقت حکومت راځي دغه باید مشابه نشي. زه فکر کوم چې د دې لپاره څه اقدامات له مخکې هم شوي دي او بینالمللي ټولنه دلته حضور لري، باید د دې خپل حضور نه مثبته استفاده وکړي او هیڅوک خودسرۍ ورته پرېنږدي. تشکر خوشحال عثمان ښاغلی مشر زمری صاحب، ستاسو په نظر که ولسمشر اندېښنه لري، اندېښنه له څه نه ده؟ په پوځ معامله نه کېږي او اردو د تشویق لپاره ځینې خبرې کېږي که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پاسون صاحب تاسو ته ګران استاد ته ټولو تخنیکي همکارانو قدرمنو لیدونکو ته د رادیو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. په افغانستان کې بدبختي دا ده چې ډېر مسایل تکراریږي. بله یو وخت چې په همدې افغانستان کې دغه وخت شوروي اتحاد راغلی او هغوی په دې نو راغلی چې موږ افغانستان اشغال کړی دی، د کومک په نامه باندې راغلی و. عین قضیه په د 2000 لومړي کال نه را په دې خوا بیا روانه ده. امریکا نه چاته نه دی ویلی چې موږ د اشغال په نامه راغلي وو، خو دغه وخت د شوروي اتحاد په مقابل کې او د اوسني امریکایانو په مقابل کې حرکتونه، سازماندهي، استخباراتي جګړې په منظم شکل په دا 140 کلونو کې روانه ده. بله دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده، دا جګړه د افغانانو جګړه نه و، دا بیروني اړخونه لري او خاصتا ډېر قوي رول پکې د سیمې استخبارات او د نړۍ استخبارات لري چې د وخت د شوروي اتحاد په مقابل کې همدغه امریکایانو چې تنظیمونو ته مرستې ورکولې چې روسان د خپو نه وغورځوي، او اوس د دغه امریکایانو په مقابل کې په غیر مستقیم ډول پاکستانیان، ایرانیان او روسان په مرسته کوي د طالبان سره چې دغه امریکایانو ته باید شکست ورکړي او دوی ته فشار ورکړي. په هر حالت کې چې موږ هره برخه وڅېړو، که د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې دغه وخت سربازان، قوتونه، ملکیان، کورونه، دا ښار همدغه جالبات ښار کې چې موږ تاسې ناست یو د ورځې 10,000 راکټه پکې راتله. دلته روسان نه وو، دلته ما تا غوندې عام وګړي لکه چې اوس په ښار کې انتحاري کېږي، عام خلک وژل کېږي، موږ وایي دا ناروا دی. دا کار هغه وخت هم کېده، عام خلک دکانداران او کراچوانان قربانیانو. دغه تحمیل شوي جګړې دي چې موږ زیانونه کتلی دی او موږ زیان ګورو. بله د استاد چې کومې خبرې وکړي هغه په خپل ځای د قابل د احترام دی. استاد په ټولو مسایلو آګاهي هم لري او پوهېږي. که د هغه فوج د ډاکټر نجیب تر مشرۍ لاندې و، که د سردار محمد داود خان و، که د مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه خان و، دا زموږ ستاسو د ملت فوج و. دا د اشخاص او افراد نه خو یو وخت داسې راغله چې چا ټانک باندې خپل نوم لیکلو، چا په فرقه باندې خپل نوم لیکلو، دا د پلانۍ فرقه دی، دا د پلاني لیوا دی، دا د پلاني ټانک دی، دا د پلاني تیاره دی. هغه بدبختي موږ په دې موقت حکومت کې او د مجاهدینو سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب باندې د صلح پروسه چې روانه و، بیا ISI او پاکستان چې په لاورپنډۍ کې موږ ته موقت حکومت جوړ کړ چې حضرت صاحب د خدای وبخي د 3 میاشتو دپاره جمهور رئیسي د 2 میاشتې که 3 میاشتې دا خو یو رشخند چې په موږ وشو. بیا هغې نه وروسته مرحوم رباني صاحب د خدای وبخي هغه د 4 میاشتو دپاره جمهور رئیس کو. دا پلانونه چیرته جوړ شو؟ په لاورپنډۍ کې. دښمن تا ته حکومت جوړوي، دښمن تا ته نظام جوړوي، دښمن ستا نظام باثباته پرېږدي، دښمن ستا نظام غښتلی جوړوي. خو ایسه هغه وخت د مجاهدینو استاد دې خفه نه شي، زه د مجاهدینو طرفدار یم خو د غلو نه یم. زه مسلمان یم، په قرآن کې چې چی راغلی ده زه د هغې تابع سړی یم، په حدیثو کې چې کوم احکام شته زه د هغې تابع یم.
خو غل دی او مجاهد دی دلته اوس تفکیک هم نه کېږي هغه خلک چې ډېر ټانګونه یې رقم هغه اوس وایي چې زه مجاهد یم خو مجاهد کوم بخا هغه سړی دی چې بچیان هم دا اوس پلاستیکي چپلکې لري نه پوهنتون ته زوی ورسېده نه یې پوهنتون وویلې نه زوی ماستر شو نه انجینر شو نه رئیس شو نه مدیر شو یا دهقان پاتې دی یا کارچوان پاتې دی هغه مجاهدینو که د شهیدانو زامن هم داسې بې سرنوشته پاتې هېڅ چا د دې کونډو د دې یتیمانو د دې بېوزلو پوښتنه یې ونه کړه خو هغه تجارتي خبرې چې د خلکو نه استفادې کولې دا ټول ناخوالې چې موږ ولیده په دې کې د مستقیما د پاکستان لاس بله او پاکستانیانو او عامل ګل علیه لعنت و نور تر هغه مشر لعنتي چې ضیاء الحق دوی د افغانستان د تنظیمونو په تقسیمولو کې چې یو تنظیم په وو بدل کړو بیا د هر تنظیم او په هر ولایت کې واړه خلکو ته داسې امکانات او نفوذ ورکړي چې هغه به د تنظیم د مشر خبرې نه اورېدې هغې ته یو پاچاهي او سلطنت او امکانات ورکړه او ښکلي اختیاري یې ورکړه هغه موږ ته بله ضربه وه کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت مجاهدینو ته انتقال شو او په هغه وخت کې د شمال د جبهې د جنرال دوستم مسعودو د ببرک کارمل د دوی په منځ کې یو ائتلاف وشو د هغه نظام په مقابل کې چې ډاکټر نجیب الله یې مشري کوله او په داخل کې بې نظمیانې شروع شوې که نه هغه پروتوکول چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب باندې ترسره شوی و او تطبیق شوی وی هغه که هغه تطبیق شوی وی نن به موږ دومره ضعیفه کېدونه نن به دومره موږ کمزوره کېدونه هغه په داخل د قوتونو کې چې موږ مشکلات لرو هغې نه زه خبر یم د یو افغان په توګه ویلی پکار نه دی چې موږ څومره مشکلات لرو خو بیا هم همدغه زموږ ځوانان دي چې په وسلوال پوځ کې یا په مسلح قواو په لیکو کې شپه ورځ دوی خدمت کوي خپل وینه قربانوي او دا وطن ساتي د دې وطن نه دفاع کوي د خلکو د سر مال او عزت نه دفاع کوي د خپلواکۍ نه دفاع کوي د ملي حاکمیت نه دفاع کوي او خپل وینه قربانوي دا د دوی دغه د وینې تویېدو برکت دی که نه تجهیز ته امکانات زموږ ډېر کمزوری دی په هر صورت د ولسمشر خبرې چې دی دا په دوو دلایلو دی زما په خپل تحلیل سره یو دا دی هغه استاد چې ویل چې په فرانسه او جرمني کې طالبانو استازي ویلي دي چې دا پولیس هم زموږ دی او دا اردو هم زموږ اردو دی دا باید په خپل ځای پاتې شي بله مګر د ملا عباس خبرې تاسو اورېدلې چې هغه ویل چې دا ما ویل چې په لومړیو کې ملا عباس تانیګزي ویلی چې دا یو لاسپوسی اردو دی د دې شتون زموږ دپاره د زغملو وړ نه دی دا باید له منځه لاړ شي دا د ملا عباس خبرې نه دي دا د ISI خبرې دي او د افغانستان ملت هغه وخت چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط کوو یا مجاهدین ته قدرت انتقالېده هغه وخت کې د خلکو اذهان هم دومره پراخه نه وو رسنۍ او مطبوعات هم دومره قوي نه وو دا خلکو چې دا اوس انټرنیټ او نیټ او خبریالو ژورنالستو تلویزیون او رادیو ډېر شیان ته چې زموږ ملت لاسرسی لري لحظه په لحظه د حالاتو نه خبرېږي هغه وخت د امکانات لږ او هغه وخت چې موږ هغه ضربه لیدلې ده تر څو چې بیا په خپلو ورځو دې باندې نیم قرن تېرېږي دغه د ولسمشر خبرې په هماغه بنیاد دی چې زموږ وسلوال پوځ او مسلح قواو په خپل ځای دی زموږ اسلامي جمهوریت چې یو منل شوی دی په اساسي قانون کې ذکر راغلی دی دا زموږ دپاره د تایید وړ دی د افغانستان ملت د افغانستان ولسونه نه امارت غواړي او نه د ISI غلامان غواړي دوه اردو فوز به په خپله برخه کې په خپل ځای کې دا به تقویه شي او درېیمه خبره چې ولسمشر وویله چې زموږ تړونونه د امریکې سره په خپل ځای کې دی بیا تړون ته حاجت نشته هغه په دې بنیاد باندې چې د ناتو ملګرو ملتونو او امریکایانو د افغانستان د اردو تر 2004 کاله پورې د دې تجهیز او تسهیل او امکانات برابرول دوی په غاړه اخیستی دی دا 2023 کاله پورې هغه مسؤلیت دوی په غاړه اخیستی دی یعنې که موږ هغه د ډاکټر نجیب خبره چې یاده کړې د هغه په دې بنیاد دی چې دغه 13 کلن راوړنې 13 کلن لاسته راوړنې چې موږ لرو دا موږ دې ته نه پرېږدو چې دا په سیند کې لاغو شي او زموږ همویګانې او زموږ رینجرې بیا په لاورپنډې او په باډې ته ورسېږي دا شی موږ نه منو موږ سره څومره خیانتونه شوي یو تعداد خاینان چې وو هر څوک چې وو چې دا تنظیم پورې مربوط هغوی ټانګونه په پاکستانیانو خرڅ کړي هغوی تیارې په پاکستانیانو خرڅ کړي تیارې په تاجکستانیانو باندې خرڅ کړي بیا یو څه ناسته توپونه او ټانکونه چې پاتې شو
بیا دا امریکایان چې په 2000 لومړي کال کې چې په افغانستان باندې یورش حمله یې کولې یرغل یې کولو هغه تجهیزات چې هغه توپچي قواوې وې او زموږ ټانکونه وو هغه دوی له منځه ویوړې موږ چې هغه مجاهدینو نه او طالبان نه چې موږ ته هغه ټانکونه او هغه توپونه چې پاتې وې او دا د امریکایانو په واسطه تخریب شوی نه وي او له منځه نه وې تللی بیا هم زموږ په توپچي په صنف کې او د زغروال قواو په صنفونو کې موږ ته به مشکل کمېده. اوس چې موږ دا تلفات لرو 2 علتونه لري. یو دا چې تاسو مخکې په بحث هم وکړو چې په اردو کې به طالبان مدغم شي. که طالبان د افغانستان د حکومت سره تفاهم ته رسیږي د افغانستان د ټول ملت غوښتنه ده چې جګړه باید ختم شي. طالبان افغانان دي په دې شرط باندې چې د افغانستان اساسي قانون او د ملت ګټو ته دوی به تژمن پاتې شي. دوی که په افغانستان حکومت سره یو ځای کیږي یا په تفاهم پروسې سره یا د سولې پروسې سره یو ځای کیږي دا ښه حرکت دی. مګر که بیا دغه طالبان په اردو کې ځای په ځای کې زموږ هم دا اوس تلفات ولې لوړ دی؟ غیر مسلکي خلک په واسطو خلک او بې سوادان چې ډګر جنرال او تورن جنرالان هم پکې شته د قطاعتو په راس کې دی هغوی دا قطاعت ښه مدیریت کولی نه شي جګړه ښه قومنده کولی نه شي جګړه ښه اداره کولی نه شي سوق اداره نه لري سوق اداره یې ضعیفه ده سوق اداره یې کمزوری دی هغه سواد نه لري هغه لیک لوست نه شي کولی هماغه ده چې بلوک ټولی کنډک لوا فرقه حتی قلوردوانو پورې موږ ته مشکل پیدا شوی دی. تاسو په د شاهین قلوردو په داخل کې چې دا ترورستان ننوته موږ څومره تلفات وکړه خو دلته مدیریت ښه مدیریت نشته که مدیریت ښه مدیریت په داخل د قلوردو کې څوک ننوتی شي هیڅ حق نه مني. نو د غیر مسلکي اشخاصو شتون په اردو کې په پولیسو کې او د ملي امنیت یا کشفي ارګان کې اوس هم شتون د افغانستان ملت ته سردردي دی د افغانستان د ولسونو دپاره د زغملو وړ نه دی او سبا که بیا غیر مسلکي خلک نور په دې اردو پولیسو او د ملي امنیت په اداره کې مدغم کېږي دا به بل سردګرمي د افغانستان کې تاسو به یو شی واورئ چې دا جګړه دلته خدای دې وکړي چې ختم شي خو تر څو چې دا پاکستان دا لعنتي پاکستان دا پنجابیان دا ISI او د دوی دا مفکوره د افغانستان پاک را باندې وي دا جګړه نه ختمېږي. دا اوس دا د صلح پروسه چې روانه ده خلیلزاد د اتم پړاو خبرې بیا هم پای ته ورسېده خلکو په دې تمه و چې دوی به کوم تفاهم لیک به سره لاسلیک کړي مګر ونه شو. علت دا دی چې دلته ډېر جنجالونه دي ډېر کشمکشونه دي. خلیلزاد هغه تېروتنه ما تېر میز کې مې ویلو هغه تېروتنه چې خلیلزاد وکړو چې په 2000 لومړي کال کې طالبان ته وخت په حکومت کې ځای ورنه کړ د حزب اسلامي ګلبدین ته ځای ورنه کړ نن دا جګړه ورځ تر بلې ګرمه شو. دې موقع نه پاکستانیانو ایرانیانو دې موقع نه د مسکو پورې ښه استفاده وکړو د نظام مخالفینو تقویه کړ امکانات او امتیازات هم د امریکې نه پاکستانیانو واخیسته هم د عربانو نه اخلي هم د ایرانیانو نه اخلي هم د روسانو نه امکانات اخلي د طالبانو د تقویه کېدو په نامه باندې دا جګړه ورځ تر بله تقویه کېږي. دلته امریکایان به په دې مفکوره کې چې موږ د صلح پروسه او د امریکایانو وتل استاد چې ویلې امریکایان د دې دپاره افغانستان ته نه دي راغلي او نن 40 کاله مخکې چې مجاهدین کله رامنځته شو دوی مجاهدینو ته ستنګر ورکولو او نن د افغانستان یو ستنګر په 4 میلیونه ډالره دی او نن دوی موږ ته یو تیاره نه راکوي یو تیاره 10 میلیونه ډالره کېږي که تیاره ورکړي زموږ تیاره په جګړه ییز وسایلو باندې نه سنبال کوي. دوی د خپل مفاداتو دپاره هغه وخت کې مجاهدینو ته امکانات ورکولو نن چې دوی افغانستان ته راغلي د خپل سیاسي ګټو د بقا او د پایښت دپاره راغلي دي. دوی د دې دپاره نه دي راغلي چې د افغانستان حکومت دوی تقویه کړي. که دوی غوښتلی وی چې د افغانستان حکومت تقویه کړي وبخه زه یو شی ته که دوی غوښتلی وی چې د افغانستان حکومت تقویه کړي زموږ توپچي صنف هوایي ځواک او پیاده قوتونه به ډېر تجهیز وی چې زموږ د تلفاتو ګراف کې ښکته شوی. روسان چې کله په افغانستان کې وو بیا روسان د افغانستان نه ووته تاسو پوهیږئ چې په هغه وخت کې هغه پرمختللي راکټونه چې دوی ځینې اسلام آباد او کراچي ایستلو د افغانستان د هغه وخت د حکومت په واک کې ورکړي زریدار ټانکونه یې ورکولي دغه په ننګرهار کې او 3 دستګاه رونا دستګاه هغه وخت کې موږ دا کمپیوټر نه پېژندلو موږ ویل داسې دستګاه هلته شته دی چې د ځمکې نه اداره کېږي هغه شی نه ټول ختم شو. روسان دغه نظام د تقویت دپاره ډېر کار کړی و مګر امریکایان دغه نظام د تقویت دپاره صادق نه دي. دا چې به دوی څه ناڅه مرستې کوي یا حرکتونه کوي دوی د خپل د بقا او د پایښت دپاره د خپل د ګټو د خوندیتوب دپاره کوي هم د روسیې دپاره هم د ایرانیانو په مقابل کې او دغه پاکستانیانو باندې چې امریکایان ظاهرا ډېر اعتماد لري خو دغه د پاکستان اتوم د امریکایانو دپاره هم د زغملو وړ نه دی.
نو دلته دوی به د دوی اډې به وي، دوی به شتون لري، د دوی استخباراتي شبکې به وي، دوی په اسانۍ د افغانستان نه وځي. او که څوک وایي چې دوی د افغانستان نه وځي، دا زه فکر کوم دا به خدای دې وکړي چې موږ تاسې ژوندي واوسي. دا به وخت هم ثابتوي، زمان به هم ثابتوي چې د امریکایان دلته د شتون لپاره راغلی او که د وتلو لپاره. دغه جګړه چې په افغانستان کې دومره دوامدار شوی دی، په دې کې د امریکایانو ناکام ستراتیژي، د امریکایانو ناکامه پالیسي، افغانان په مختلفو وختونو او زمانونو کې ویې ځورول، ملکیان یې ووژلو، بمباردونه یې وکړو، هماغه چې خلک زموږ په مقابل کې د حکومت په مقابل کې جبههګیري کړې ده، فاصلې زیاتې شوي دي او جګړه پراخه شوې. خوشحال عثمانه، تشکر وکیل صاحب. ښاغلی استاد، د سولې خبره چې کله هم کېږي، یا حکومت یو ډول غبرګون ښیي یا د سولې په تړاو داسې یو ډول څرګندونې د ولسمشر له ادرسه د ولسمشر له خولې په بېلابېلو غونډو کې کېږي چې سوله کې معامله د منلو نه ده او سوله کې داسې سوله غواړو چې باعزته سوله وي، یا داسې سوله غواړو چې تلپاتې سوله وي. د سولې په وړاندې د انتخابات د حکومت راتلونکي سیاسي سرنوشت ټاکي. اوس دا خبرې هم راپورته شوې دي چې اول به انتخابات کېږي، بیا به سوله کېږي، یا سوله به راتلونکي حکومت کېږي. دغه خبرې که موږ نو اصلا هدف څه دی دغه ډول خبرو نه؟ عجله سوله پکار ده که نه تکتیکي او په دمۍ سره د سولې ته اړتیا ده؟ پاسون صاحب، زمونږ هدف سوله ده. بله، سوله غواړو. افغانستان خلک سوله غواړي او هغه که په هر ځای کې وي او د هر چا په لاس وي. راځو دې ته چې رئیس جمهور ځینې اظهارات کوي. بله، البته هغه مسؤلیت او مکلفیت لري چې ملت ورته په غاړه اچولی دی. هغه باید هغه څه چې منفي ښکاري هغې اړه باندې باید تبصره وکړي، او که چپ پاتې شي نو معنا په فقه کې موږ یو قاعده لرو وایي چې سکوت په رضا دلالت کوي. بله، مثلا که د فوج تخلیه کول منځته راواخلي او رئیس جمهور فرض مثال شیر محمد ستانکزي لکه وکیل صاحب چې ویلي، هغه ویلي دي چې دا فوج موږ ته د منلو وړ نه دی، نو په دې اړه باندې رئیس جمهور مکلفیت لري چې په دې اړه باندې دفاع وکړي. بله، که وایي نه کې معنا دا چې زه تا سره په دې خبره کې موافق یم. بله. یوه. دویمه خبرداره چې پاسون صاحب، یو خطر چې ما لږې ورځې کېږي چې حس کړی مې دی، خدای ناخواسته او بیا هم خدای ناخواسته داسې ونه شي وکیل صاحب چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د سولې تړون منعقد شي، امضا شو. بله. او طالبان هم افغانان دي او حکومت هم افغانان دي، خدای ناخواسته چې دا پړای ور تاریخي بیا زمونږ په غاړه د ملت په غاړه را پرې نه وځي چې امریکایان نړۍ ته ووایي چې موږ خو دغه د توافق وکړو طالبانو سره، خو طالبان او حکومت په خپل منځو کې جوړ نه شو. بله. بیا د جګړې خواته لاړ نه شو. دا یو هفتې نه دې خواته زما په ذهن کې دا خبره تازه را پیدا شوه. یعنې په افغانستان کې به جګړه د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ باندې یو ډول دوامداره واوسي. که چې اوس تاسو وګورئ ډېرې زیاتې خبرې دي چې د افغانستان د حکومت او د طالب ځواکونو ترمنځ پاتې دي، لا ینحاله پاتې دي. هغوی باید په ډېرو مسایلو بحث وکړي. د امریکایانو خبرې معلومې دي، طالبان امریکایانو ته وایي چې تاسو زموږ قانوني حکومت ړنګ کړی، زموږ قانوني حکومت تاسو راغلی د بیرونه مداخله وکړه، موږ هم ویستو، خالي قدرت هم کړو، موږ هم د کور نه خپل ویستو او موږ هم اواره کړو. اوس به امریکایان دا دلیل وایي نړۍ ته او افغانانو ته به وایي چې موږ خو هغه دی طالبانو ته هغه دی په حیثیت ورته قایل شو، مذاکرات هم ورسره وکړه، جنګ بندي را سره ومنله، په نورو هیوادونو په خلاف به جګړه نه کوي، او ها دا 4-5 مادې موږ امضا کړې. دا چې اوس خپل افغانان جګړه غواړي، نو جګړه کله چې د افغانانو په منځ کې جګړه پاتې شوه، امریکا مجبوره ده چې بیا یو طرف ته ودرېږي. بله. بیا به د یو چا هر هغه چا سره به مرسته کوي. یو بله خبره هم دا چې هغه د امریکا خبره مني. نن داسې ریپورټونه خپاره شو چې ګوندې امریکا خپلو ځواکونو ته امر کړی چې طالبانو په وړاندې عملیات ونه کوي، نه هم د طالبانو په وړاندې په بریدونو کې برخه واخلي. بېرته د امریکا دفاع وزارت دا خبره رد کړه. حتی د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه د رد خبرونه خپاره شول چې داسې څه نشته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم ویلي چې داسې څه نه دي ویل شوي چې ګوندې جګړه د طالبان په وړاندې د امریکایي ځواکونه ګام نه اخلي. ولې دا نه تقدیروي امریکایان؟ دا یې تقدیر کړي که نه چې جګړه دې بنده کړي؟
دا خو ډېره ښه خبره ده په دې باندې افغان ملت هماغه ویره تاسو وړاندې وویل چې د امریکایانو د طالبان ترمنځ به جګړه ودرېږي د افغان پوځ او د طالبان ترمنځ به جګړه دوام کوي د امریکا بیا چا سره ودرېږي دغه خطر موجود دی چې که د امریکایانو که چېرته دا خبره موږ ومنو لکه ته چې وایې چې ولې تقدیر دا خبره موږ ومنو په لوی لاس دغه جګړې ته زمینه مساعده نه کړه د پوځ او د طالبان ترمنځ یو دا دویمه خبره دا ده چې رئیس جمهور چون د طالبانو په نسبت باندې ډېر لوی مسؤلیت لري بله طالبان د ملک نه اواره دي بیرون دي په جګړه کې دي خو رئیس جمهور چې دی د ملت په هر شکل چې راغلی خو ملت ورته رایه ورکړي بله د ملت مسؤلیت په غاړه لري بله نو که طالبان هم موږ راواخلو هغه هم په دې رعیت کې شامل دي نو همدغه مسئله د رئیس جمهور او د حکومت مسؤلیت د طالبانو سوچنده کوي بله نو په مذاکراتو کې باید د دې اظهاراتو نه هغه کې د جمهور ویان وي تاسو وګورئ د جمهور ویان یوه خبره کړې ده ډېره ښه خبره یې کړې صدیقي صاحب باید تقدیر شي که په هر شکل باندې د جګړې بندېده راځي هغه موږ منو بله د رئیس جمهور ویان ښه خبره کړې دا باید تقدیر شي نو که چېرته دغسې مسله راځي چې خدای ناخسته طالبانو او د حکومت یا د دولت ترمنځ توافق نه رامنځته کیږي او بیا جګړه راځي دا به هم د بیروني خلکو لاسوهنې هغه نه وي همدې جګړې ته بیا کم نوم ورکوي تر ننه خو په دې نوم جنګېږي چې ګوندې جهاد دی او که پر افغان ځواکونو باندې هم برید کوي په دې خاطر چې دوی د نړیوالو قوتونو یو ډول دفاع کوي یا دوی ترې مخکې د نړیوال ځواکونو ورپسې دي موږ ځکه افغان ځواکونه وژنو چې د نړیوالو ځواکونو دفاع کوي ښه چې نړیوال ځواکونه سره جنگ نه کوي هغه سره سوله کوي توافق لاسلیک کوي پر افغان ځواکونو چې ته برید کوي په وسته باندې برید کوي جنګ کوي دې جنګ ته کم نوم ورکوي زه فکر کوم چې داسې څه به رامنځته نه شي چې نړیوال د جګړې نه ودرېږي او په داخلیانو سره د جګړه شروع شي دا خبره هم طالبانو ته فکر کوم د منلو وړ نه او د دې لپاره بیا توجیه هم ورته نه شي برابرېږي لکه اوس خو یو مجوز دوی سره په لاس کې و چې موږ د خارجیانو په خلاف جګړه شروع کړې ده که نه خو دا به بیا ډېره بده وي چې د خارجیانو سره توافق رامنځته شي او جګړه کاملا د داخلي قواو سره شروع زه فکر کوم طالبان د سیاسي شعور خاوندان دي په دې اړه باندې وا زه فکر کوم چې کله به هم دې فیصلې وکیل صاحب د استاد په خبرو ستا خپل نظر څه دی یوه خبره خو دا د طالبان څو ډلې دي او موږ ته هغه طالب د منلو وړ ده چې د افغانانو په وژنه باندې زړه درد کوي او د افغان وژنې نه لاس اخلي دا که په دې هره مفکوره او په هرې ډیا باندې د حرکت کړی ده چې نور په دې ملک باندې د خدای روی ته دوی وګورو نور ترحم وکړي هغه طالبان موږ ته د منلو وړ دی هغه طالبان چې د عیسی غلامان دي هغه نه تا مني نه دا مني نه ما مني نه دا ملت مني او موږ ته پکار دا ده چې موږ په لومړي قدم کې د خپل وسلوال پوځ او په دویمه قدم کې د افغانستان د سیاسي نظام نه باید ملاتړ وکړو او استاد محترم چې هغه نظر ورکړ دی کې زه یو شی ویل غواړم طالبانو سره د امریکایانو توافق ته رسېدل هغه د خپل منځي مسایل دی خو تفاهم ته رسېدل د جګړې د ختمېدو لپاره د صلح د راوستو لپاره چې تفاهم کیږي او په یو میکانیزم جوړیږي او میکانیزم تطبیقیږي دا هم لږ وخت غواړي او دا د امریکایانو په واک کې نه ده نه به د امریکایانو په واک کې وي او نه د افغانستان ملت دا مني چې خلیلزاد د افغانستان د صلح پروتوکول د طالبانو سره لاسلیک کړي د خپل امریکایي د ګټو لپاره دا شی موږ نه منو دا ملت هم نه مني خلیلزاد هماغه ما مخکې مو ویلې تېر ځل مې ویلو د خلیلزاد یو اشتباه په سلهاوو زره افغانانو وژنو باندې د خلاصون لاره اوس موږ نه لرو که په 2000 لومړي کال کې دوی طالبان ته په حکومت کې ځای ورکړی او د بن په کنفرانس کې د بن په لومړي غونډه کې نن موږ د دې حالت ته نه رسېدو طالبان په هغه وخت کې چې طالبان په افغانستان کې رامنځته شو خلک د دې ټوپکمال نه په 2 سپېږمو راغلي د چا مال عزت ابرو حیثیت هیڅ محفوظ نه و مسؤلیت خلکو نه درلوده نه چا د خپل لور مسؤلیت اختیار درلوده نه چا د خپل د زوی او تاسو په جریان کې یاستئ چې په بعضو ولایتو کې د هلکانو د نکاح کولو خبرې هم کېدې په هغه وخت کې هماغه طالبانو چې رامنځته شو دغه ټوپکمار او دغه زورواکان له منځه ویوړو په هغه وخت کې طالبان ډېر ښې کړنې کړي د امنیت په تامین کې ډېر مؤثر و ننګرهار نه به د حرکت کوو باغ ته به تلې موټر به د پیسو نه ډک و تا ته چا نه شو کتلی د امنیت په لحاظ باندې
طالبان په سلو کې 100% څه کوي په سلو کې 0% قابل د تایید خلکو دا وروستی کړنې چې موږ کله یې ردوو د یو افغان په توګه زه وایم د یو مسلمان په توګه وایم د خدای د یو بنده په توګه وایم چې دغه دومره افغانان چې زموږ وژل کېږي دې باندې خو لږ ترحم پکار دی دغه کړنې موږ ته د منلو وړ نه دی او نه یې منو که طالبان غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي او ثبات راشي جګړه ختمه شي افغان وژنه ختمه شي څه په نظام کې او څه د نظام په بیرون کې چې طالبان دي دا طالبان هم چې وژل کېږي موږ پرې خفه کېږو او دا طالبان چې وژل کېږي په دې جګړو کې په دې سنګرونو کې دا موږ غوندې د غریب زامن دي دوی په دې نامه باندې تشویق کړی چې سنګر وساته خو د دې مشرو طالبانو زامن بچیان کورنۍ یا په ایالت آباد کې دی یا په کراچۍ کې دی یا په جرمني کې دی یا په فرانسه کې دی دا موږ غوندې د سوخت لرګي دي دوی باید دې خبرو ته فکر وکړو موږ وایو چې که طالبان غواړي چې په افغانستان کې صلح وشي دوی داخل کې چې دوی څو ډلو باندې شل شوي د ملا رسول یو ډله ده د ملا هیبت الله بله ډله ده حقانی بله شبکه ده د کویټې شورا ده د پیښور شورا ده جیش محمد ده 22 ډلې دي دوی باید خپل سره متحد شي او اول د دوی اتحاد وکړي بیا د افغانستان حکومت سره دوی باید یو هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان حکومت د افغانستان دولت باید دا مکلفیت لري چې یو باعزت او باثبات افغانستان دپاره او باعزت صلح د راوستو دپاره د افغانستان د خلکو نمایندګي وکړي که دا صلح د تیر په څیر چې وخت دلته شورویان راغلي شورویان بیا ووته پرونه پورې بیا نور ډلې وو ټپلې وې عربانو پنجابیانو بنګلادیشیانو چې څوک د کتلو په دې افغانستان کې وو د خپل بقا دپاره حتی تر اسامه بن لادن پورې چې د القاعده شبکې مشر په افغانستان کې اوسېده موږ د القاعده سره څه کار لرو وروره خو دلته چې یو باثباته نظام نه و هر څوک د خپل د خوندیتوب دپاره دلته یو ځان ته یو ځاله یو جونګړی جوړه کړې وه او د افغانستان حکومت او د هغه وخت مجاهدین چې په قدرت کې وو دوی ته پاسپورټونه هم ورکړي وو موږ وایو طالبان باید امریکایانو سره که هر نتیجې ته رسیږي که دوی په رسمیت پیژني یا نه پیژني یا ناندرې ورسره وکړي دی خپل کار دی په امریکایانو باندې زموږ غږ دا دی چې د افغانستان د صلح په پروسه کې د صلح د پروسې مالکیت به د افغانستان د دولت سره وي د افغانستان د خلکو سره وي د افغانستان د خلکو استازو سره وي او هغه خلکو سره هم نه وي چې پاکستان ته ځي د پاکستان د خوشحالولو دپاره د خپل د بادار د خوشحالولو دپاره به وایي چې د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې فرضي نه وي د ډیورنډ په کرښه باندې وایي ټول پوښتنه وشي د افغانستان د اوبو په هکله باندې به ټول پوښتنه وشي او بل دا ورته د نورې خبرې کوي زه وایم چې هغه خلکو هغه زموږ نمایندګان دي نه زموږ سیاسیون دي هغه د دې وطن په ضرر خلک دي موږ دغه دولت منو دغه حکومت منو او په دې دولت او حکومت نه چې پاتې خلک وبخه چې بیا څوک د زموږ خبر نه بل برداشت ونه کړي هغه خلک چې په حکومت کې هم نه دي په دې سیاسي نظام کې هم نه دي او برخه هم نه لري د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي پاک وي صادق وي وطن دوست وي ملي فکر ولري د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي هغه خلک دي هم زموږ نمایندګي کولی شي هغه ټوپکمار او غله چې پرونه پورې روسان ته لاس ورکړی بیا د امریکایانو په راوستلو ستاسو د یاده ووته چې د روژې په مبارکه میاشت کې چې امریکایانو بریدونه شروع کړو استاد رباني چې وویلې چې تاسو غټ امریکایانو ویلو چې د روژې د مبارکې میاشتې په احترام باندې موږ به جګړه ودرو استاد رباني ورته ویلو چې غټ بمونه پرې واچوي دا طالبان بیا منسجم کیږي بیا له منځه نه ځي نو موږ داسې خلک هم لرو چې د افغانستان د ملت باندې هېڅ ترحم یې نه دی کړی هېڅ صلې رحمي یې نه دی کړی هېڅ همدغه خلکو چې ګوره زه تا ته یو شی زه ووایم همدغه یو تعداد خلک وو په دې کې یو تعداد پاک خلک موږ درلوده د جهاد په نامه د مجاهد په نامه هغې نه موږ سترګې نشو پټولی خو موږ یو تعداد خلک درلوده چې 2000 لومړي کال کې چې امریکایان افغانستان ته راغله دوی روسان یې راولي د بګرام هوایي میدان کې روسان راغلي وو شارنو د کابل کې روسان راغلي وو د روسیې په سفارت کې روسان راغلي وو داسې د نظامي قوت په څیر باندې کله چې دوی خپل شتون دلته ونه لیدلو خپل ځای او ځای ونه لیدل بېرته دوی ووته یعنې دوی د خپل ګټو دپاره د خپل بقا دپاره دوی په هېڅ شي باندې دوی څه نه دی کړی صرفه یې نه دی کړی هر حربې نه هر تکتیک نه دوی کار اخیستی دی موږ وایو چې د افغانستان جمهور رئیس په دې ملک کې زه تاسو ته داسې په دې اوسني شرایطو کې تاسو ما ته په دې ملک کې داسې سړی نه شي ښودلی چې هغه نور خو یې څه کوي چې د 1 میلیون افغانانو رضایت حاصل کړي د جمهور رئیس ته 100 میلیون افغانانو د زړه نه رایې ورکړی دی
دا زموږ مشر دی د افغانستان ملت لپاره ځینې خلک بیا په همدې شک لري چې ګوندې دی سولې ته ژمن نه دی یا دی نه غواړي سوله دې وشي. تر ډېره یوه خبره دا په خواله رسنیو کې دا کېږي چې د قدرت د دوام لپاره ډول هڅې روانې دي. د قدرت د دوام د مکلفیت دی چې د خپل قدرت ته باید ادامه ورکړي تر څو چې ورته قانون اجازه ورکړي او دا د افغانستان د خلکو مسؤلیت د دې په غاړه دی. که په د افغانستان کې 30 میلیون نفوس دی که 32 میلیون نفوس دی دا مکلفیت لري چې دوی د حقوقو د تامین لپاره او د جګړې د ختمولو لپاره د افغانستان د ثبات لپاره مکلفیت لري چې هغه کارونه وکړي. جمهور رئیس د سولې لپاره علاقمندي لري خو دغه د سوله او ټاکنې دواړه زموږ ملي پروسې دي او موږ دواړو ته اړتیا لرو. خو د یو 40 کلن جګړه په د یو میاشت کې نه ختمېږي. که په د یو میاشت کې صلح راځي جمهور رئیس ورته غاړه ږدي. که خلک د ایسای په خوښه باندې غواړي چې د ټاکنو پروسه سبوتاژ کړي له منځه ویسي او پاکستان او د سیمې هیوادونه چې د ډاکټر اشرف غني د حکومتدارۍ نه نه غواړي چې په افغانستان کې بیا قدرت ته ورسېږي دلته د موقت او سرپرست حکومت غواړي. دا به نه موږ غواړو نه ولسمشر غواړي. دا په دې بنیاد باندې چې دا ولسمشر د پاکستانیانو لپاره د زغملو وړ نه دی. دوی اوس دا خبره ټکنۍ کوي چې ولسمشر د صلح په پروسه کې علاقمندي نه لري. علاقمندي لري که تاسو په جریان کې یاستئ چې تر پرونه پورې غږونه کېده چې د ولسمشر د جوزا داول نه خواته نور حکومت مشروعیت نه لري. نو چې حکومت مشروعیت ونه لري د دښمن سره پروتوکول یا د مخالفین سره پروتوکول څوک لاسلیک کوي؟ د افغانستان د ملت نمائندګي څوک کوي؟ د افغانستان د حکومت نمائندګي څوک کوي؟ د افغانستان د دولت نمائندګي څوک کوي؟ یو نیم میاشت ټاکنې ته پاتې ټاکنې به د خیره وشي چې هر څوک جمهور رئیس شو. ان شاء الله چې همدغه اشرف غني کېږي خو چې هر څوک جمهور رئیس شو دا د هغې بادي مسؤلیتونه دي چې د صلح په راوستو کې کارونه ګړندی کړي. او دا اتم ځل دی چې خلیلزاد د طالبان سره په قطر کې کینی مجلسونه کوي. په مسکو کې سره ناستې وشوې په قطر کې سره ناستې وشوې د سیاسیونو د مخالف اپوزیسیونو ناستې سره وشوې هېڅ نتیجه یې نه دی ورکړی. داسې څرک نه دی ښکاره شوی چې په هغې باندې د افغانستان د خلکو زړه ومني چې دا رښتیا صلح راتلی شي. دا یو معما دی. زما خپل عقل دا وایي چې دوی غواړي چې دا د ټاکنې پروسه چې را روانه ده دا سبوتاژ کړي د یو موقت او سرپرست حکومت دپاره چې هغه د پاکستانیانو خوښه دی او د ایرانیانو خوښه دی. دا موږ هم نه منو ملت هم نه مني او د افغانستان ولسمشر هم نه مني. د یو قوي او باثباته حکومت په راتلو سره د صلح پروسه به خپله پر مخ ځي. تشکر. خوشحاله اوسئ ښاغلی استاد. په لنډه توګه نیمه دقیقه کې سوله مهمه ده که لومړی ټاکنې؟ زه فکر کوم که موږ او تاسو چې په دې باندې ډېر بحثونه هم کړي دي هر هغه سوله چې هغه ملت ته امن راولي جنگ ودري او د افغانستان د خلکو حقوق تامینوي نو لومړی او اولویت چې دی سوله راوستل. موږ بار بار انتخابات کړي دي خو ټول انتخابات چې کله شوي د سوال لاندې راغلي. که چېرته امن راشي جنگ بندي وشي او ثبات په افغانستان کې سیاسي ثبات رامنځته شي نو ډېر بهترین انتخابات به وکړو چې ټول افغانان په خپله خوښه باندې منتخب رئیس جمهور رامنځته کړي. او زه فکر کوم چې سوله مهمه ده نسبت انتخابات. تشکر. مننه. سوله مهمه ده. نیمه دقیقه. سوله مهمه ده په دې شرط باندې چې ټاکنې وشي چې ټاکنه ونشي دا نظام خپل مشروعیت د لاسه ورکړی دی وخت پوره کېدو باندې. دغه نظام تر ټاکنو پورې مشروعیت لري. د ټاکنو نه وروسته نور مشروعیت نه لري. دلته د ټاکنو په جریان کې چې هر څوک قدرت ته رسېږي سوله ته اړتیا شته. که دا نن سوله راځي موږ پکې موافق دي. د افغانستان ولسونه پکې موافق دي. که د ټاکنو پروسه موږ ټاکنې کړو او صلح ته ونه رسېږو موږ به بیا د انارشیزم او د جنګ سالارۍ وکیل صاحب که چېرته انتخابات صورت ونیسي دا اوس چې کوم انتخابات کېږي دا په ټیم نه دي د دې وخت ضایع شوی دی. صحیح ده قانوني دی. هغه مرجع چې رئیس جمهور ته اعتبار ورکړی دی بیا هم ورکولی شي. بیا سوال کوم ځای کې پاتې ګوره استاد هغه بیا د ستره محکمې عالي شورا چې د اساسي قانون دغه ماده چې تفسیر کړې ده د قانون پر لحاظ دغه وخت ورکړی چې تر ټاکنو پورې دغه نظام مشروعیت لري. هغه هم سره د دې چې اپوزیسیون چې کوم کار کې ګټه هغه مني چې ګټه یې نه ملت ته ګټه هغه یې نه مني. هغوی هم دا اوس مخالفتونه ښیي او په دې کې دا د اپوزیسیون موږ ته دومره مهم نه خبره نه ده. موږ ته د ایسای خبرې مهم ده چې ایسای نه غواړي چې اشرف غني بیا په قدرت کې اوسي. د اشرف غني د خاطره دوی غواړي دا پروسه هم ګړندۍ کړي. چې ټاکنې هم دومره اعتباري ویلې دي هغسې چې ټاکنې ما مخکې ویلې. استاد خو ما ته محترم دی زما استاد دی او شخصیت دی زه ورته ډېر درناوی لرم. خو زه تاته وایم په افغانستان کې داسې څوک نشته داسې رهبر چې د هغې پسې 100,000 کسان د زړه نه راشي. دې اشرف غني پسې که په میلیونها ونې وي نو میلیونونه کسان تر رایه ورته ورکوي تر شا یې درېږي. په دغه جنګ ځپلی هېواد کې په دغه د جګړې په جریان کې یو هېواد کې چې 40 کاله جګړه چلېدلې دی یو څوک چې نه د تنظیم مشر دی نه ټوپکمال لري دومره نفوذ چې لري د دې پښتون کې به انشاءالله چې صلح هم راځي موږ به د پرمختګ خواته ځو. دا زما خپل نظر دی. تشکر. خوشحاله اوسئ. له دواړو ښاغلو
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي او د چارو شنونکی ښاغلی ضبیح الله زمری صاحب او د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی حاکم مشفق صاحب له دواړو ښاغلیو ونړې مننه کور ماباد خوشحاله اوسئ. د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو نننی بحث هم دلته پای ته رسیږي. الله